تاسو په فیسبوک باندې زمانه ډیر ښه ګورئ. نن سبا هر سړی ماشاءالله مفتی صاحب هم جوړ شوی دی، که علم یې کړی دی او که نه دی کړی، او فقیه هم جوړ شوی دی. او د ځانه دا کې وجه څه ده؟ رحمان بابا وی په محفل د عالمانو بسر زر شي، کو څوک کاڼي وي یا لوټه د صحرا. او وی زه رحمان حلقه بګوش د هر عالم یم، که اعلی وي که اوسط وي که ادنا. نو د علماء کرامو په مجلس کې هو کاڼي نسر زر جوړیږي، د لوټې نسر زر جوړیږي. نو ځکه مونږ وایو چې علماء کرام هغوی له الله پاک علوم ورکړي دي، فنون هم ورکړي دي، پوهه ورکړې ده. خو د دې پوهې باوجود هم وی بزرګ وي که نه، عالم وي، فقیه وي، محدث وي، نو چې هغه ته ګاډې خراب شي نو چاله بوزي مصري لا، او چې په غاښې دړي نو چاله ځي ډاکټر صاحب لا، او چې ماشاءالله سپینې کپړې او تور واسکټ ګنډي نو چاله ځي. د دې مطلب هرگز دا نشو چې ګورې درزي یا مکینک یا د تاسو ته ښودنې ښیي، بلکې مونږ هغوی ستاسو په کار کې معاون دي. نو ګورې زمونږ مثال د درزي او د مکینک دی، خو هغه زه یم او ډاکټر عتیق صاحب دی. زمونږ مثال د درزي دی چې تاسو ته په کوم وخت کې د کوم څیزونو ضرورت وي نو موږ به تاسو ته هغه برابرو چې ستاسو رفتار خپل منزل اړخ ته او د معاشرې اصلاح په صحیح توګه باندې وشي. ٹھیک شو جی؟ نو یو خو چې دا خبره ستاسو په ذهن کې کلیر وي چې موږ ستاسو معاون یو په هر هغه ځای کې چې په کوم ځای کې ستاسو ته ضرورت وي زموږ د سپورټ. نو د دې وجې نه مونږ دا غواړو چې علماء کرامو لا داسې څه تربیتی پروګرام جوړ کړي شي چې معاشرتي طور باندې هم او معاشي طور باندې هم دی مستحکم شي. کم کار چې د علماء کرامو دی نو د وخت د بدلیدو سره سره هغه کار نورو خلکو شروع کو نو دین تم نقصان شو، دنیا تم نقصان شو. تاسو په فیسبوک باندې زمانه ډیر ښه ګورئ. نن سبا هر سړی ماشاءالله مفتی صاحب هم جوړ شوی دی، که علم یې کړی دی او که نه دی کړی، او فقیه هم جوړ شوی دی. او د ځانه دا کې وجه څه ده چې ستاسو غوندې نیکان، بزرګان او پوهه خلک هغه کو دغه فیلډ ته لا نړل نو میدان خو به خالی وي. نو چې میدان خالی وي نو هغې به یې تاله کوي بیا. نو مونږ دا غواړو چې د دور جدید کې چې کوم فنون دي چې هغه هم د علماء کرامو له په لاس ورسي، چې دې سره چې کوم علوم دي چې دا نورې دنیا ته ورسیږي. زما چې کوم خپل موضوعات به وي په دې کې، نو د هغې کې یو موضوع ده د اهدافو تعین، چې خپل اهداف به څنګه متعین کوو. او د هغې به زه تاسو ته یو مثال درکړم. نن موږ ټول د اسرائیل نه په لړزان یو. په سن 1918 کې یو یونیورسټي جوړ شوه، هیبرو یونیورسټي. سیګمنډ فرایډ او آینسټاین دا د دې ممبران وو چا چې جوړه کړې وه، او هغې دا یونیورسټي د دوو خبرو دپاره جوړه کړې وه. لومبی دا خبره وه چې موږ به خپله ژبه ژوندی کوو، او دویم موږ به اسرائیل جوړو. نام و نشان هغه وخت کې نه و. تاسو خو هغې خپل اهداف متعین کړه، او د هغې اهداف متعین کولو نه وروستو په هغې باندې کار شروع کړه، او په 1948 کې هغوی اسرائیل جوړ کړه. او نن غونډه دنیا کې تاسو وګرځئ د اسرائیل تعداد څومره دی او خلک ته په لړزان څومره دي. وجه څه ده؟
چې چا هم ځان ته یو هدف کېښود او د هغه هدف مطابق په خپل خلکو کې صلاحیتونه پیدا کړل او محنت یې وکړه نو خدای پاک هغه ځای ته رسوي. نو نن تاسو وګورئ مونږ ورته بلا د خدای خیرې وکړې خو هغې لا سیوا کېږي په خیرو سره. نو مطلب دا دی چې خیرې او دعاګانې به هم ورته کوو خو چې کم کار هغوی کوي د هغې په شانتې به هغه کارونه ورته مقابل کې جوړو نو هغه به کېږي. هغې کې یو دا دی چې خپل د اهداف متعین کول. دویم که تاسو وګورئ دغه خلک چې کوم دی د خپل صحت هم ډیر زیات خیال ساتي. زه اکثر دا خبره کومه کم چې د هغې ځوانان دي بلکې ځوانان به یې لا څه کې چې کم د یهودیانو د ویژن مطابق تکړه جینکې دي نو ګورې زما او ستا غوندې سړی ورسره پرزول هم نشي کولی. هغې صحت لحاظ سره مو خپل ځوانان او ځوانانې داسې تیاري کړي دي چې زما او ستا ډېر ښه ځوانان راپرځوي. نو موږ به د صحت هم دغه شانتې خیال ساتو چې زما مسلمان رور صحت لحاظ سره ښه قوي او مضبوط وي. دریم معاشي لحاظ سره به موږ خپل عوام او خصوصي توګه باندې علماء کرام مضبوطو. تاسو وګورئ نن چې څوک قرضه راکوي نو ستا څه خیال دی چې قرضه به راکوي او موږ به د هغې خبره نه منو. نو که چرې فرض کا مونږه ملک یا کم از کم علماء کرام معاشي طور باندې مستحکم شو او مضبوط شو نو مونږ به د خلکو شرایط نه منو خلک به زمونږ شرایط مني. نو چې علماء کرام معاشي طور باندې هم ښه ټیک ټاک مضبوط شي او همدغه رنګې تاسو سره چې کم علوم او فنون دي او کم صلاحیتونه دي هغه صلاحیتونه د دې دور مطابق د وسایلو استعمال باندې راوستل په هغې باندې افراد سازی او رجال سازی کول او ستاسو سره چې کم سوچ دی او فکر دی دا نورو خلکو ته رسول. نو دغه کې چې کم علوم او فنون راځي د هغې انشاءالله العظیم په دې کې به ټریننګ ستاسو ته کولی شي. زه به تاسو ته یو مثال درکم چې کله هم علماء کرامو سره چې کوم څیز دی دا په جدید څیزونو کې واچولی شي نو د معاشرې دپاره به تاسو رول ماډل جوړ شي او خلک به د خپل ذاتي زندګۍ او د خپل پروفیشنل لایف چې کوم پیشاورانه زندگی ده او د معاشرې چې نور څیزونه هغه ټول تاسو له راوړي. د مثال په توګه باندې زه په جامعة الرشید کې وم مولانا بشیر قنداری صاحب مونږ ته هدایه ویله په کتاب الطلاق کې چې کله راورسېده نو دا چې کوم دی نو مغلظ دی او دا رجعي دی او دا باین دی او پوره سیز کمپلیټ شو. نو موږ خو د یونیورسټۍ نه د یونیورسټۍ کسان خو تاسو ته پته هم ده که نه عنایت مولوي صاحب مفتي صاحب هلته و نو ما وی حضرت زه یو سوال وکم نو هغه وی وکا ما وی بالکل دا خبره خو ټیک شوله چې طلاق خو وشو کور یې خوروان شو خو اوس به د دې بچو څه کیږي او بیا په خصوصا د پښتنو په معاشره کې به د دې ښځې څه چل کیږي ورور یې هم نه ساتي او پلار یې هم نه ساتي او د خاوند نه خو هسې هم دې جدا کړله او دې طلاقي له خو به بله ښځه هم څوک ورکوي او که به نه ورکوي د ده به څه چل کیږي. نو ما وی په دې باندې هم سوچ پکار دی چې طلاق دا نوبت ولې راغی په دې هم تحقیق پکار دی. اوس تاسو ته یو وړوکې غوندې قصه او خبره ښکاري بیا ما هغې باندې لږ تحقیق او ریسرچ وکړه او هغې نه مې وروستو هغه په خپل ژوند کې راوستله او هغه څنګه هغه ما داسې چې دا طلاق چې کله شروع کیږي نو دا یکدم نه روځي مونږ ورته اومه وایو یا اومه ورته وایو هغه اوو ورځې پورې ناوې ماشاءالله هر سړی ورته ناوې کوي دا بعضې بوډیګانې ښځې هغې ته مونږ ناوې وایو زموږ په خانه کې تاسو هم پکې بوډۍ هم شي ورته خلک وایي ناوې څنګه
نو هغه اووه ورځو پورې خو ناوې وي چې د اووه ورځو نه وروستو تېره شي نو خواښې ورته وي ته به ګورې داسې ژوند تېری سقر ورته وي چې ته خو به ګورې داسې ژوند تېری او خاوند خو مجبوره وي چې د ښځه واخلم او که مور پلار واخلم او دا شانتې د خویندو پکې خپلې خبرې هم وي او دغه مور ته خپل مور او پلار هم ورته څه قصې پسې کړي غوږونه یې وله ډک کړي وي نو د اوومې نه وروسته په اتمه ورځ قصې شروع شي او دا ورو ورو ډکېږي تر دې پورې چې آخري انجام یې همدقه شي دا میراوس خو به تاسو ټول پیژنئ وي زه د میراوس او د ورور یو شانتي وو نو وي زه ورور مې چې واده کړی و نو یو ځل زه د ورور خواښې کره لاړم وی چې ورغلمه نو د هغه خواښې ما سره کېناسته او غوږ کې یې راته خالوا ملوی راله په هغه غوږ کې راته وی چې ګوره داسې کار دی چې خپل ځان ګورې راغونډوه پیسې لږې جمع کوه او دا ګورې پته نه لګي دارونه بیا ګورې سبا جدا شي چې لږې پټې پیسې د ځان له ایښې وي پټ داسې ځان له کار کوه روزګار هم شروع کوه وی ما ورته وی سر مې ورته خوځوم چې ښه قصې راته وکړې وی اخر کې ورته چې زه به ورته ووایم وی ما وی چې چا ته به ووایې چې زه خو یې رور یم هغه رور ته به مې ووایي خورې ډوبه شومه دا مې څه وکړل نو بعض اوقات خواخیانې هم دغه شانتي کې چې دا زوم زه ځان ته راکاږم نو دا طلاق صرف په دې یو لفظ نه دی په پوره هیستوري پرته ده نو بیا ما د هغې نه داسې وکړو چې که د یو ماشوم ښه تربیت وشي نو که هر څوک ځان ته راکاږي غوږ وله ډکوي نو امید د ربه دی چې څه نه څه به طلاق ریشو کمه شي اوس هغه څنګه زه به تاسو خپل مثال درکړم د کور په آیین باندې چې د کور هم یو آیین پکار دی څنګه چې د ملک یو آیین وي نو په دې باندې ما پښتو کې په کور کې یو آیین جوړ کړی دی هغې کې مختلف خبرې دي یو خبره پکې دا ده چې زه کله کور ته راشم د دفتر نه یا د یونیورسټۍ نه نو زما لور به ماله اوبه راکوي کو یخني وي او کو ګرمي وي کو زه څکم او کو نه څکمه چې هغه ماله اوبه راکړي نو که زه د دفتر نه غوسه راغلی یم لار کې رکشې والا ماله ګاډې وهلې دی چې ته بل څه لانجه شوې ده نو چې کله زه کور ته راشم او هغه اوبه وڅکم نو زما غوسه به څه شي ختمه به شي دویم نو زه به په ښځې او بچو باندې د بهر جګړې نه ورتپم او زه به ښځې او بچو سره جګړه نه کوم نو د ښځې او د بچو اخلاق به نه خرابېږي دویم دا ماشومه لور اوس هغه په نهم کې چې هغه ماله کله اوبه راکوي نو د دې به عادت جوړ شي چې کله هم سړی د بهر نه راځي او دا وله اوبه ورکوي نو کله چې سبا دا واده شي نو چې د دې خاوند بهر نه راځي او ستړی ستومانه وي د دې به عادت جوړي دا به وله اوبه ورکوي نو هغه خاوند به په دې باندې غوسې نه کوي نو دویم تربیت دا وشو دریم کله چې دا مور شي او زوی د بهر نه ستړی ستومانه راشي نو چې هغې له اوبه ورکوي نو هغه زوی به هم په خپله ښځه باندې غوسې نه کوي په بچو باندې به غوسې نه کوي بلکې د هغه غوسه به ختمه شي نو د طلاق ریشو به کمیږي که سیوا کېږي کمیږي به دا خو صرف یو اګزامپل داسې ډېر څیزونه دي نو دا ځکه مونږ چې دا کار خو زمونږ نه ده زه خو مکینک یم دا کار خو د علماء کرامو دی نو تاسو به تحقیقي صلاحیتونه چې چیټ جی پی ټي ودی په هغې باندې هم تاسو ټریننګ درکولی چې اوس دا په معاشره کې کم مسایل دي په هغې باندې تاسو تحقیق وکړئ او په هغې باندې ټریننګ جوړ کړئ چې معاشرې ځوانان دي که زنانه دي که نارینه دي که بوډاګان دي که کشران دي او که مشران دي چې د هغې مطابق تاسو د هغې تربیت وکړئ نو په دې باندې به انشاءالله العظیم تاسو ته ټریننګ درکولی کیږي بله خبره چې کله هم مونږه دا ټول ټریننګز واخلو انشاءالله العظیم که هغه د طلاق خبرې دي که هغه د خلع خبرې دي که هغه د جیداد مسلې دي که هغه د صحت حوالې سره دي چل به څه کیږي همدغه کارونه نور خلک کوي خو ټیک ټاک فیس خلک ورکوي د خلکو چې جګړه وشي او د قچرو ته راځي وکیل صاحب له فیس ورکوي که نه منشي صاحب له فیس ورکوي که نه هغه چې وله راوړي هغه هم په فایل کې یو له 100 روپۍ ږدي که نه ږدي
او چې یو تورې بلا په تیرې خرچه کې نو ستاسو څه خیال دی کو یو عالم مستند عالم هغه لا هم وکي پس د وخت د علم نه درستو کې 15 کاله په لګي او هغه سره د شریعت علم هم وي او لام وسره وي او سحر دې ماشاء الله خپل منځ امامت کوي او راضي دي چې د چا څه مسائل وي او دغه وي کو هغه په مدرسه کې دی وي او کو هغه په جمعات کې وي چې او یا کو هغه په بازار کې وي یو دفتر کلوکړي چې تاسو ګوره کچرو مچرو ته مزه تاسو دلته راځئ او تاسو چې کوم مسائل الته حل کیږي اب موږ دلته د شریعت پرانا کې او چې کوم د موجوده قانون د دې پرانا کې به تاسو ته حل کوو تاسو څه خیال لرئ چې هغه په لکونو روپۍ فیس ورکوي تاسو له په زرګونو روپۍ فیس نه درکوي خامخا به درکوي خو چې هغه سره چې کوم ریکوایرمنټس او کوم ضرورت دي هغه برابر شي نو دغه شانته کو هغه د حکمت لاره ده چې یو عام حکیم وي او یو مستند عالم حکیم وي او د طب نبوي پرانا کې دی چې کله حکمت کوي نو دله به خلک ډیر راځي کو یو عام حکیم له خلک زی نو د هر یو مسله باندې چې د چا کوم عالم څنګه مزاج دی د هغه مزاج مطابق د دې کورسز نه رستو چې هغه ته داسې تربیت ورکړي شي چې د هر یو مسله باندې کم از کم مونږ سره لس او شل علما کرام په معاشره کې موجود وي نو دغه خلک به تاسو درازي او تاسو خپل کردار ته وګورئ کنه چې تاسو دوه جملې وایي دوه جملې نو دا غون معاشره بالکل بدل شي د مثال په توګه باندې د یو سړي نکاح نه شوي او خپل سکا د ترور لوري ده او هغه سره کینی نو دا د ترور خاون په سر ماتي کنه ماتي به کنه اغه ترور په سر ماتي په چپړې وخی کنه وخی کنه او تاسو دوه جملې وایي د جنې پلار ته وایي چې ورکړې دا او ورکړې میوا او د الک پلار ته الک ته وایي چې قبول کړې دیوا او قبول کړې دی دا او بیا اغه جنې اغه الک سره ناشتي او خلک وته هارونه مو چې پلار هم خوشاليږي د جنې پلار دا نه د مینو ته د می زومګې دی دا ستاسو په یو جملې سره جګړه ختم شي مصیبتونه ختم شي او خوشحالي کې بدل شي ولې دې ستاسو د دوه جملو نه رسو بل څه شي وسه او مغه کار وی خو هغه خوشاله سبب جوړ شي نو چې کله ستاسو په معاشره کې دغه نو غټ کردار دی نو چې اوس د معاشري چې سونه مسائل راځي د هغه مطابق چې تاسو هغه جدید سکلز یا صلاحیتونه هم تاسو سره وي نو بیا به هم ان شاء الله العظیم دغه نور مسائل به هم پتا سو باندې خلک حل کوي او اخیری خبره صفا خبره ده زمونږه خزه په مونږه اعتبار نه کوي او پتا سو کوي زه خپل خزه ته ویم چې نه مسله داسې ده نه شیخ ادریس صاحب خدا ویلی دی ته پکې لا کم سړی راغلی مفتی عبدالله شاه صاحب خدا ویلی دی په دلبر باندې پلانی مولوی صاحب خدا ویلی دی وای زما د خزه د مفتی جوړ شوی دی یقین په خدای کو خبر اوسره کول شي نو زما خزه زما خبره نه مانی چې ول ارسو کوم استاد خبره مانی وسونه غټ کردار دی نو د دې کردار او د دې اعتبار نه بګوره فایده اخلو او کو فایده تی وان نخلو نو دا خلک د دون لري نه راغلي دي اسنا لومبه انتخاب د 400 کړي دي چې وای چې را زمو خو اسم علماء کرام له تربیت ورکول دي نو 400 نه سي په خبرو کو په خبر نه سي نو واپس مغه پنجاب کې خپل کار کو نو زما بتاو ست دا خواست وي چې کم سيزونه دي هغه با تاسو ته چې کوم خلګي نو یو فائدہ به مونږ ته داوي خصوصا ما ته داوي چې زمونږ به هم تربیت کیږي چې کوم سیز داسې د شریعت لحاظ سره متصادم وي تاسو مونږ ته حق لو وای چې روړه داسې دي ټیک نه دي اب مونږ ټیک کوو دویم چې کوم د شریعت پرانا کې تاسو ته ټیک ښکاری نو هغه به مونږ مخکې پړوان دي بوزو او امید دربه دي چې د معاشره نه صرف اصلاح بکیږي بلکې د معاشره بتاسو چې کم دی هغه رجوع به ووینه کوم رجوع چې ډاکټر وکیل انجینیر ته به نه وي او ان شاء الله لازم تاسو ته به وي جزاک الله خیر د خدای د پاره
پښتنو سانونو پیژنئ ستاسو د پاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي